بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ تاسې لیست سیو کو، مثلا پرون موږ تاسې یو لیست جوړ کړو له ټایپ نیو لیست نه، که غواړو چې په آینده کې کوم لیست چې موږ سیو کړي له هغو نه استفاده وکړو، بیا همیشه یوز ان ایگزیسټینګ لیست. کله چې دا کلیک کو، ګوره کوم لیستونه چې موږ سیو کړي د هغو نومونه دلته راځي. لکه مثلا موږ چې پرون یو لیست جوړ کړو د مای لیست ونو، اوس که زه غواړم چې دا لیست خلاص شي، فقط کلیک کړم اوپن یې کړه. چې کله اوپن کړي ګوره دا فیلډز بیا ټول فعال شي. نو که زه اوس دغه لیست چې ما سیو کړی هر ځای غواړم استفاده کړم په ورډ کې، دې نه زه استفاده کولی شم. مثلا دلته بیا زه یو لیټر لیکم، دا یو لیټر شو، دلته یې سبجیکټ شو. کوم فیلډ چې موږ اخیستي وو ګوره دې ځای نه به نیم، ایډرس او فون نمبر درې واړه موجود وي. هر یو چېرته غواړم ورچولی شم. مثلا نیم مې ور واچوو. که چېرته شو ریزلټ کلیک کړو نو دلته به نومونه هم راته وښیي چې دا علي ده، دویم فیصل. اوس دلته بعضې فیلډزونه موږ تاسې نور هم لرو. مثلا په دې کې اول د هایلایټ مرج فیلډز. کله چې موږ تاسې دلته پریویو ریزلټ کلیک کړی وي، لکه اوس چې کلیک ده وینې دلته نوم لیکلی علي. نو که چېرته داسې یو ډاکومنټ وي چې موږ فیلډز ډېر استعمال کړي وي مختلفو ځایو کې، نو بیا به موږ تاسې څنګه معلوموو چې موږ کوم شیان له دې ځای نه ورچولي دي. که چېرته کوم وخت درنه غلط شو، ګډوډ شو، درنه نه درته معلومېدل، نو موږ تاسې بیا هایلایټ مرج فیلډ کلیک کوو. کله چې دا کلیک کو، کوم فیلډز چې موږ له دې ځای نه اچولي په هر ځای کې چې وي، د صفحې په هر ځای کې چې وي، چې کله دا کلیک کو هغه به ټول راته هایلایټ کړي تر څو موږ ته معلوم شي چې دغه ځای نه. او که پریویو هم کلیک کړي نه وي هم بیا وینئ کوم فیلډ نوم چې دلته څه شی وي هماغه نوم به هلته لیکلی وي او دغه قوسونه به ورسره وي تر څو موږ تاسې وپېژنو چې دغه موږ تاسې له دې ځای نه انسرټ کړی ده. خو که هایلایټ کلیک کړي نو هغه به ورسره انتخاب هم وي، هایلایټ به وي. که هایلایټ ایسته کړي بېرته به هایلایټ ختم شي. بل د ایډرس بلاک. که چېرته موږ تاسې غواړو چې ایډرس بلاک جوړ کړو، ایډرس بلاک چې کلیک کو، ګوره دلته بعضې ایډرسونه اوس دا کوم نومونه دا کوم لیست چې موږ ور اچولی ده، په دې کې ګوره نوم لیکلی، لاندې اډرس لیکلی ده. که چېرته موږ غواړو چې داسې یو بلاک ولرو چې په هغه کې بعضې شیان، بعضې فیلډز چې موږ تاسې ور اچولی، مثلا فون نمبر وي، ادرس وي، ایمیل ادرس وي، دا شیان ټول غواړو چې داسې یو ځای کې وي چې هر وخت مې پکارېده فقط ادرس بلاک کلیک کوم، هغه شیان به ټول په یو وارې راته راځي. نو په هغه صورت کې موږ تاسې له اډرس بلاک نه استفاده کوو. مثلا اوس ګوره دلته چې موږ دا یو کلیک کړی، نوم لیکل شوی ده او ادرس لیکل شوی ده. بیا دلته موږ تاسې میچ فیلډز لرو، دلته هم لرو، دلته هم لرو. میچ فیلډز چې کلیک کو، ګوره بعضې فیلډونه چې موږ تاسې خپله جوړ کړي هغه دلته میچ دي، بعضې نه دي میچ. اوس مثلا لاست نیم کې ده نیم انتخاب کړی. موږ تاسې څو فیلډه جوړ درلودله؟ 3: نیم، ایډرس، فون نمبر. اوس د لاست نیم لپاره ده نیم انتخاب کړی، که بدلوي بدلولی شي. بل وګوره ایډرس 1 کې د کوم یو انتخاب کړی؟ ادرس یې انتخاب کړی. فون نمبر یې لا هېڅ انتخاب کړی نه ده، نو زه کیدای شي چې فون نمبر هم انتخاب کړم. دو کې شته هم نه، داسې به وکړم چې کمپنۍ په ځای به ایډرس انتخاب کړم، ایډرس په ځای به فون نمبر انتخاب کړم. که چېرې نور فیلډز د نورو ځای کې غواړو چې ور واچوو، هغه به هم ورسره ماچ کړو، کې به یې کړو، نو دی به ګوره دلته یو بلاک موږ ته خپله جوړ کړي. اوس اول ګوره نوم پکې لیکلی، بیا ادرس پکې لیکلی، بیا فون نمبر پکې لیکلی. نو چې کله د ادرس بلاک زه اوکې کړم ګوره دا به دلته جوړ شي. نو چې پریویو کلیک کړي ګوره هغه درې شیان به ټول پکې موجود وي. نو که چېرې زموږ ستاسې فیلډ زیات وي دلته، نو موږ کولی شو چې د میچ فیلډ ګوره دلته موږ کولی شو لکه مخکې چې فون نمبر او ادرس ورښو، له دې ځای نه هر څه تیار وښیو چې کوم فیلډ کوم ځای کې راته ښکاره کړه، او له ایډرس بلاک نه دلته ټایپ انتخاب کړو چې کوم ټایپ باید واخلو. مثلا بعضو کې صرف ادرس وي، نمبر وي، فون نمبر نه وي ورسره، بعضو کې نیم نه وي ورسره. نو هر ټایپ چې موږ انتخاب کړو اوکې کړو، هغه ایډرس بلاک به هلته جوړېږي. نو موږ ته به هر وار ضرورت نه وي چې هر وار یې له دې ځای نه هر ځای کې انسرټ کړو. یو بلاک به جوړوو، هر ځای کې چې مو استفاده کوله همالته به یې ترې استفاده کوو. بل د ګریټینګ لاینز. که غواړئ چې ګریټینګ لاینز ور واچوئ، ګریټینګ لاینز چې کله کلیک وګوره دې کې موږ سره ګریټینګ شته. مثلا د یو نوم په سر کې غواړو چې ډیر ورسره اضافه کړو یا ټو ورسره اضافه کړو، نو کولی شو چې ورسره اضافه یې کړو. نو که ډیر ورسره اضافه کړو بیا به نوم څنګه لیکل شوی وي؟ دلته ګوره که غواړئ چې صرف مسټر لیکلی وي، بیا وروسته نوم لیکلی وي، یا ګوره دا اقسام دي. که غواړئ چې دا رقم یا ورسره انتخاب کې انتخابولی شي چې باید مسټر لیکلی وي یا څه رقم، یا صرف راسه نوم لیکلی وي، زه به مسټر ورسره انتخاب کړم. کاما او دغه علامې که غواړئ کله چې موږ تاسې یو خط چاته لیکو، ډیر لیکو، بیا وروسته نوم لیکو، له هغه نه وروسته زیاتره خلک کاما استعمالوي. بیا دویم لاین کې
نور خط لیکي نو کوای چې دونه ورسره استفاده وکړئ او دلته به درته ښیم چې ګوره بیا به داسې شی ولیکل شي نو میچ فیلډز دلته هم شته چې کوم یو کوم ځای کې ښکاره شي نو کله چې بیا اوکې کوو ګریټینګ لاین به هم ورسره اضافه کیږي اوس مثلا زه د دې سر کې دلته نیم هم ورسره واچوم چې ډیر سر اور میډم دلته به نوم ورسره راشي یا اډرس بلاک یا هر یو چې ورسره اضافه کوم نو بیا به ګوره دا د ټولو سره لیکلی وي نو که کله غواړئ چې ګریټینګ لاینز ور واچوئ ګریټینګ لاین هم له دې ځای نه ور اچولی شي او انسرټ مرج فیلډز دا خو درته معلوم دی رول بلا پیلن پرېږدو میچ فیلډ درته معلوم شو اپډیټ فیلډ چې کله موږ فیلډ اپډیټ کوو دلته نوي اپډیټ شوي اپډیټ په کلیک کوئ پریویو ریزلټ نیکسټ پریویس دا شیان درته معلوم دي بل موږ تاسې فایند ریسیپینټ لرو اوس ګوره اول علي ده دویم فیصل ده که کله غواړئ چې په لیست کې پیدا کړي چې کوم نوم مثلا موږ تاسې دلته په هغه کې هم درلوده کله چې نوی لیست ایډیټ کوو په دې ځای کې هم فایند درلوده که چېرې ډېر زیات نومونه وي کوم نوم غواړئ چې پکې فایده یې کړي نو فایند به کلیک کوئ دلته هم همداسې ده کله که غواړئ چې یو نوم پیدا کړي مثلا زه ورته وایم چې فیصل آیا ما فیصل په دې لیست کې لیکلی ده که مې نه ده لیکلی د دې لپاره چې پیدا یې کړم فیصل آل فیلډز مطلب چې په دې ټولو فیلډو کې راته وګوره په هر یو کې چې فیصل لیکلی وي او دیس فیلډ مطلب صرف په دغه فیلډ کې وګوره نو زه وایم چې صرف په نیم کې راته وګوره چې ما فیصل لیکلی که نه نو چې کله زه فایند نیکسټ کلیک کړم که چېرې لیکلی وي دلته به راشي که نه وي لیکلی نه به راځي نو فایند که کله مو غوښتل چې کوم نوم یا دغه فیلډز کې کوم شی پیدا کړئ نو دلته به یې نوم کلیک کړئ او که آل فیلډز کلیک کړئ ټولو کې به یې وګورئ که داسې فیلډ کلیک کړئ چې هر فیلډ مو انتخاب کړو هماغه کې به یې وګورئ که چېرته موجود و په صفحه به یې راولي که چېرته موجود نه و په صفحه به یې نه راولي بل د چیک فار ایررز چیک فار ایررز مطلب وګوره چې دې کې خو به څه مشکل نه وي دا کوم ډاکومنټ چې موږ جوړ کړی دا کوم لیست مې جوړ کړی ټول هم دلته ور انسرټ کړي وګوره چې مشکل شته که نه شته خپله مایکروسافټ ورډ درته ګوري اول آپشن که چیرته کلیک کوو د دې مطلب دا چې صرف ته راته وګوره چې مشکل شته که نه نو که زه دا کلیک کړم اوکې کړم که چیرې مشکل وي دلته به راته ایرر راکړي که مشکل نه وي نو دلته به ولیکل شي چې نو میل مرج ایرر have found in this document in the document 1 په دې کې چې د تر اوسه پورې کوم ایرر نشته که چیرې وي نو ایرر به درته وښیي نو که چیرته موږ د اول آپشن کلیک کوو د دې مطلب چې راسن ماته ایرر وګوره چې آیا ایرر شته مشکل شته که نه که چیرته وي درته وبه کوي که چیرته نه وي نه به درته ښیي او که چیرته دویم کلیک کو complete the merge pausing to report each error as it occur مطلب دا چې مونږ چې دا لیست لکه مرج کلیک کوو نوې صفحې ته چې ځي که نه نو که چیرته مونږ دا آپشن کلیک کوو کې کو نوې صفحې ته به لاړ شي ټول نومونه که چیرې کوم یوه مشکل درلود په هغه ځای کې به دی تاته ایرر درښکاره کوي سټاپېږي به او ایرر به درته کوي او که ایرر نه نو ټول به نوې صفحې ته لاړ شي وګوره ټول راغله ځکه چې ایرر پکې نه و مخکې مونږ تاسې یو بل آپشن هم چیک کړو ایرر نه و که چیرته ایرر وي مثلا موږ 50 ریکارډه لرو تر 25مه ورسېدو له هغه نه وروسته کوم نوم کوم شی مشکل لري که نه نو دی به په هماغه ځای کې سټاپېږي تاته به ایرر درښیي چې ایرر دغه ځای کې ده نو که چیرې مونږ دا دویم آپشن کلیک کوو نو بیا هم به نوي صفحو ته ځي هم به هغه ځای کې سټاپېږي کوم ځای کې چې ایرر موجود وي او که دا کلیک کوو نو دا بیا هغه ریکارډ چې ایرر لري هغه به نه ور اچوي نور به ټول نوي صفحې ته واچوي او هغه بیا درته وښیي چې ایرر دغه شی و نو اوس چون ایرر نه لري بیا یې ټول ور واچول نو که کله غواړئ چې ایرر یې چک کړئ دلته به یې چک کوئ دا به هغه وخت کې چک کوئ چې کله ایډیټ انډیویژوال کلیک کړئ که چیرته ټول ریکارډ رانغله بعضې ریکارډو کې مشکل و نو ته باید پوه شې چې مشکل شته نو بیا به یې له دې ځای نه ایرر چک کړي او که ټول راغله نو بیا مطلب دا چې ایرر نشته بل فینیش اینډ مرج چې موږ تاسې پرون ویلې که چېرته غواړو چې نوي صفحې کې راشي دا یو به کلیک کوو که ټول غواړو دا کرنټ چې اوس فعلنی دویم فیصل ده که صرف دا غواړو او که عدد ورکوو چې له کوم یوه نه تر کوم یو پورې او که غواړو چې پرنټ یې کړو پرنټ ډاکومنټ او که غواړو چې ایمیل کې یې ولیکو بیا سینډ دا شی مرج ټو اډاپ پی ډي اف که غواړئ چې پی ډي اف فایل ترې جوړ شي هغه صورت کې بیا مرج ټو اډاپ پی ډي اف به کلیک کوئ نو بیا به دی پی ډي اف فایل ته چینجوي او داسې هم کولی شو چې انډیویژولي کړو بیا وروسته پی ډي اف غوندې سیف کړو یا ایکسپورټ کړو تر څو پی ډي اف ترې جوړ شي دغه لارې نه هم کولی شو دې لارې نه هم کولی شو دې شي ته میل مرج وایي پوه شوې په دې باندې مشکل لرئ سوال لرئ مشکل سوال هیڅ شی نشته خیلی